نو ډېر خلک وایي چې موږ په اس ډي کارت کې ډیټا لاړه. ګورئ تاسو نه اس ډي کارت کې ډیټا لاړه واپس کولو طریقه نه درځي، نو په اسانه طریقې سره اس ډي کارت ډیټا تاسو ریکور کولی شئ. ستاسو میموري کارت چې کوم دی څومره هم پرې کې ډیټا تللې وي نو هغه تاسو څنګه ریکور کوئ. د دې لپاره ګورئ زه ورځم کروم ته، دلته کې به په خپل موبایل کې کروم ته ورشم. نو ګورئ چې کله تاسو کروم ته ورشئ دا وګورئ تاسو TENO نو دا تاسو صحیح سپیلنګ یاد کړئ. زه تاسو ته ډېر لکیرم ته وکړم، سکرین شاټ هم اخیستلی شئ. د دغې ځای نه تاسو سکرین شاټ واخلئ، دا تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ. چې کله چې دوستانو تاسو په ګوګل کې دغه سرچ کو دغه یو نو ګورئ تاسو په ګوګل کې دا سرچ کو نو تاسو به د دې ځای څخه دغه چې کوم دی سکرین شاټ واخلئ او ګورئ دا به دې کې به تاسو لاندې راشئ. په دې کې به تاسو دلته نه چې کوم دی دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو بیا ستاسو ډیټا چې کوم دی هغه په اسانه طریقې سره ریکور کیږي. ګورئ د 30% چې کوم تاسو په ارزان هم ملویږي دا په پیسو دی. ما ډېر کوشش وکړو فری په باره کې خو بیا هم لګیم زه تاسو ته فری اپلیکیشن هم را پیدا کوم. اوس ډېرو خلکو په وټساپ باندې میسیجونه کول، د دې د وجې ما تاسو ته اوس شارټ کټ ویډیو جوړه کړه. انشاءالله تفصیل سره به هم زه تاسو ته ویډیو جوړوم. اوس دغه ویډیو ګوره ملګرو سره شیر کړه، لایک یې کړه. دا د روپۍ والا دی، تاسو به څنګه په دې بټن باندې به کلیک ورته واخلئ نو تاسو دلته نه چې کوم دی دا تاسو ته ښکاري، دلته نه تاسو پې چې کوم دی هغه کولی شئ. خو که ویډیو دې خوښه شوه ملګرو سره دې شیر نه کړه، ملګرو سره شیر کړه. نور ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسه او اکاونټ در سره فالو کړه.